بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو اوریدونکو نن د جنت د ازغنې لارې دوهمه برخه ده او دوهمه برخه له دې ځایه شروع کیږي. عایشه د نظام خوښېدله ځکه چې ډیره په حجاب کې پوهنتون ته راتله او اسلامي فکر یې درلوده. د عایشې هم نظام د دې له امله خوښېده چې دیندار او حیاناک هلک و. نظام په ټولګي کې جلا او ځانګړي خویونه درلودل. هغه به کله په ټولګي کې پر ډیموکراسۍ توندې نیوکې وکړي او پر ډیموکراسي نظام به یې ریشخند ووهه. یو ورځ د اسلامي سیاست د پوهنې استاد اسلامي نظام تشریح کاوه. نظام د درس په منځ کې له استاده وپوښتل: استاده وبخه، دا کوم اسلامي نظام چې ته موږ ته تشریح کوي دا اوس د نړۍ په کوم هیواد کې شته؟ استاد: نه بچیا، له بده مرغه له عثماني امپراتورۍ وروسته په هیڅ اسلامي هیواد کې بیا خلافت نه دی راغلی. نظام: استاد الله دې وکړي چې بیا داسې نظام راشي. استاد: الهی امین. هو بچیا، اسلامي نظام خو د ټولې نړۍ په ګټه دی، خو افسوس چې څوک پرې نه پوهیږي. نظام د پوهنتون په آخر کې له عایشې سره واده وکړ. یو کال له واده وروسته د نظام زوی پیدا شو، نوم یې خالد پرې کېښود. یو ورځ نظام د پوهنتون د دورې د اسلامي سیاست د پوهنې استاد پوښتنې ته ورغی: بچیه زیری مې در باندې، تا چې د کوم اسلامي نظام پوښتنه په ټولګي کې کوله هغه اوس په افغانستان کې راغلی. نظام: او استاد سم زیری به در کوم. او استاد سم زیری به در کوم. په رښتیا ډېر خوشحالونکی زیری دې را باندې وکړ. هو بچیا، په افغانستان کې د اسلامي امارت په نوم یو بشپړ اسلامي نظام جوړ شوی دی. شکر استاده، زه به ورځم، خو تا چې کومې نظریې راته ښودلي اوس به عملي په خپلو سترګو وګورم چې سم مې زده شي. استاد: بچیا خو پلار به دې اجازه در نه کړي. نظام: استاده له پلار څخه به د تېښتې لاره غوره کړم، خو ته دعا کوه چې د عایشې خوښه شي. نظام چې کله کور ته راغی له خپلې مېرمنې عایشې سره یې خبره شریکه کړه. عایشې په ځواب کې ورته وویل: زما هم همدا ارمان و چې یو ځل د اسلامي نظام تر سوري لاندې ژوند وکړو. بس د الله جل جلاله لپاره به له تاسو سره افغانستان ته ځم. انشاءالله الله تعالی به له موږ څخه راضي شي. نظام او عایشې له خپل کوچني زوی خالد سره یو ځای افغانستان ته روان شول. پلار یې خبر شو چې نظام له خپل کوره تللی دی. سمدستي د نظام کور ته چې د پلار کور ته یې مخامخ ورغی. عبیده چې وکتل په کور کې یو لیک پیدا کړ. کله چې لیک پرانیست داسې پکې لیکل شوي وه: پوهېږم کله چې زما له تګ څخه خبر شوې ډېر خفګان به در باندې راغلی وي. زه پوهېږم چې ستا لپاره تر ټولې دنیا ګران یم، خو داسې فکر ونه کړې چې ته ماته ګران نه یې. زه د هغه رب په ذات قسم خورم چې هېڅکله امانت ضایع کوونکی نه دی. ته ماته له هر څه ګران یې. زه په هیڅ ډول له ستا حق نشم ادا کولی. تا چې زما لپاره کوم کارونه کړي، یو پلار به هم د زوی لپاره دا کارونه ونه کړي. خو تر هر څه زیات چې زه پرې خوشحاله یم او ستا احسانمند یم، هغه ستا احسان دی چې تا په لاشعوري ډول زما لپاره کړې ده. اوس به فکر کوم چې دا به کوم احسان وي. زه درته وایم پلاره، هغه ستا سیرت الصحابه کتابو چې ما ولوست او زه یې د ژوند په خوند او حقیقت پوه کړم. پلاره دا احسان دی په ما تر هر څه ډېر احسان دی. پلاره تا به هم هغه کتاب لیدلی وي چې صحابه کرامو خپل پلرونه، ترونه، ماماګان، زامن او ښځې پرېښودې او له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای مدینې منورې ته هجرت وکړ. نو زه هم تر هغوی صحابه کرامو بهتر نه یم. نو زه هم تا پرېږدم او د اسلامي نظام لپاره هجرت کوم، او ته هم تر هغه صحابو بهتر نه یې چې د اسلامي نظام لپاره یې اولادونه بایلل. ته هم د اسلام لپاره ما له لاسه ورکړه. بیا هم د ځمکې او اسمان په پالونکو قسم یادوم، که مې ماشوم زوی خالد او ګران مېرمن را سره نه تللی، هغوی به مې هم د اسلامي نظام لپاره پرېښودی. ګرانه پلاره، د دې پر ځای چې ویر او خفګان وکړي، په لوړ سر او خوشحاله ګرځه او د الله تعالی شکر ادا کړه چې زوی دې د اسلام لپاره ولاړ او په هر مجلس کې به په ما فخر وکړي. دعا کوه او په هغه رب دې سپارم چې ابراهیم علیه السلام په اور کې وساته. ستاسې ګران زوی نظام.